السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو ورور ولې لا مې زل بل پښتو پوینټ یوټیوب چینل طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ ویډیو کې به تاسو درخه چې څنګه کولای شئ تاسو چې کله نه تاسو موبایل اغستې دا غي نه تر اوسه پورې تاسو نه سو ویډیوګانی تاسو عکسونه یا بل تاسو ډاکومېنټس هر څه چې ډیلیټ شوی هغه تاسو په یو کلیک سره خپل موبایل ته واپس کړئ مطلب ریکور یې کوي ډیر په اسانه طریقې سره اکثر د ماشومانو سره موبایل یو هغه پاګه ګوتی وای نو زموږ کانټیکټس یا زموږ تصویران یا زموږ ډاکومېنټ د کار څخه ډیلیټ کی او بیا هغه زموږ فکر وینو هغه موږ واپس کول غواړو نو په دې نننۍ ویډیو کې د هغې مکمله طریقه ښایم چې تاسو څنګه خپل موبایل ته واپس راوستلی شئ خو دې نه مخکې تاسو ته درخواست کوم زموږ چینل پښتو پوینټ سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي نو ملګرو دې لپاره به تاسو وړوکی اپلیکیشن پکار وي هغه اپلیکیشن موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی کله چې دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ او دا اپلیکیشن تاسو په موبایل کې کولاو کې تاسو ته به داسې یو انټرفیس راولي ټیک ده اوس وګورئ دلته اولنۍ راکړی دی ایمیج ویډیو اډیو ډاکومېنټس ایپس هر څه چې دي هغه تاسو خپل په موبایل کې په اسانه طریقې سره څه کولی شئ ریکور کولی شئ نو زه به په ایمیج باندې کلیک وکړم ټیک ده ایډ دی ایډ به وګورئ ټیک ده بیا به یې کلوز کړئ ایډ ټچ وکړه اوس دا کلوز شو ټیک ده اوس راشئ دلته سکین به وکړئ سکین به یې کوي ټیک ده اوس دا وګورئ نو ما دلته څه ډیلیټ کړي نه دي زه به راشم ریسنټلی ډیلیټډ له چې ریسنټلی ډیلیټډ له زه راشم ټیک ده دا به کلوز کړئ دا وګورئ ما دا یو ویډیو ډیلیټ کړی دی اوس ریسنټلی نو په دې چې زه کلیک وکړم دا به ما سره څه شي دلته تاسو له آپشن راکړي چې بیک اپ یا ریسټور ټیک ده نو دا وګورئ دا زه اوس دا کول غواړم بیک اپ یا خپل موبایل ته واپس راوستل غواړم په دې طریقې راوستلی شم همدغه شانتې ویډیو ډیلیټ شوی وي اډیو ډیلیټ شوي ډاکومېنټ څه شی ډیلیټ شوي هغه تاسو څه کولی شئ خپل موبایل ته په یو کلیک سره واپس راوستلی شئ ډېر د کار اپلیکیشن دی ملګرو امید لرم ډېر به زیات به خوښ شي او هر چا له به کار دی چې خپل په موبایل کې وساتي اکثر د سړي د کار څه څیز ډیلیټ شي نو هغه پې تاسو خپل موبایل ته واپس ریکور کولی شئ نو ملګرو امید لرم نن ویډیو به خوښه شوي که خوښه شوي نو لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ د راتلونکي ویډیو پورې د خدای